د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د نهر سراج ولسوالۍ د کانال او د کانال د دروازو چارې د اوبو او انرژي وزارت له لوري د ملي پراختیا شرکت سره په قرارداد د 215 میلیونه افغانیو په ارزښت سره د یوې غونډې پر مهال پیل شوې. د اوبو او انرژي وزیر مولوي عبداللطیف منصور ویل د دې کانال په واسطه به د نهر سراج ولسوالۍ ولسونه د زیات اسانتیاوو څخه برخمن او د کرنې په برخه کې به ځانګړي لاسته راوړنې ولري. همداراز نوموړي زیاته کړه د افغانستان اسلامي امارت هر مسؤل د دې په لټه کې دی چې خپل ولسونو د خدمت وکړي ترڅو د هیوادوالو اقتصادي حالت ښه او د بیکارۍ کچه صفر شي. د دغه ټول مجموعي قیمت 215 میلیونه افغانۍ دي. دا به پوخ په اساسي ډول باندې دلته جوړیږي. اوس تاسو ولیدل تقریبا دلته به عامو خلکو شګې ورته راټولولې او دلته تقریبا یو 500 تر 1000 متره به استنادي دیوال ورته جوړیږي او په مابین کې بیا هغه کلپونه او دروازې دي نه دانې هغه به جوړیږي. نو په دغه سره به تقریبا تر 1,20,000 جریبه ځمکه اوبه به ورته برابرې شي. دا کته خلک چې کوم دي د نهر سراج وان تر ډمبره پورې دا تقریبا 15 کیلومتر دغه کېږي. دا کانال د دغه کوم تحکیمات هغه هم جوړیږي او کوم ځای کې خراب شوی هغه هم ورسره جوړیږي. انشاءالله دا به په ظرف 43 میاشتې یا 2 کلو کې به دا تکمیل شي. غونډه کې د هلمند والي مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي په خپل خبرو کې راغلي پلایو ته د شرغلاس ویلو ترڅنګ ویل د دې سترې پروژې په ترسره کولو سره به نور هم د نهر سراج ولسونه خپل مځکې بې کرنې پرې نږدي او دوی به د خپلو مځکو څخه زیات حاصلات ترلاسه کوي چې دا به د هیواد په کچه د غلو دانو د زیاتوالي په برخه کې یوه ستره لاسته راوړنه وي. قدرمنو مشرانو د تاسې له دغه ارادې نه او داسې د روان کال په بودیجه کې د دغه کانال د دغه نهر دا په ایجنډا کې داخله سوه او د دې د افتتاح شاهدان یو. په دې باندې الله تبارک وتعالی ته شکر باسو او له خپلو مشرانو نه مننه کوو چې هلمندی ولس د تاسې هیر نه ده. خو د موږ حاجتونه نور هم تر دې ډیر دي. د موږ شمالي هلمند له قحطسالۍ او له داسې یو حالت سره مخ ده چې تر دې نور په خپلو وطنونو کې ګزاره نشي کولی. هلمند والي ویل د افغانستان اسلامي امارت په حاکمیت سره په هلمند ولایت کې نورې زیاتې پروژې هم تطبیق شوي دي. د کجکي بند د وړتیا لوړول، د سړکونو او لویو لارو جوړېدا او داسې نورې پروژې چې د هلمندي ولسونو پر ژوند یې زیات مثبت تاثیر کړی دی. د ملي پراختیا شرکت مالي او ادارې معین مولوي عبدالولي عادل ویل د هیواد د پرمختګ او ترقۍ لپاره دا ډول پروژې تطبیق کول خورا مهم دي. د ملي پراختیا شرکت ټول وګړي تاسو ته هغه ډاډ درکوي، تعهد کوو چې د دې پروژې به سرعت، کیفیت هغه به انشاءالله د ټولو مشرانو په کومک سره هغه به سر ته رسیږي. واقعا د هلمند ولس هغوی ډېره قرباني ورکړې، شهیدان یې ورکړي دي. دغه پروژه یا دغه فعالیتونه چې اسلامي امارت اجرا کوي هغه په بدل د دغو قربانیو کې، په بدل د دغو شهیدانو کې چې دغو ټولو ولسونو دغه قربانۍ همیشه هغه کړي دي. د هلمند علماء شورا مشر شیخ الحدیث مولوي محمد اسماعیل په خپل خبرو کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې په پرمختیایي برخو کې بېساري وبللې او غوښتنه یې وکړه چې نور هم دا ډول پرمختیایي کارونو ته دوام ورکول شي. نو لله الحمد زموږ مشران د ضرر د دفع دپاره خپل ټول کوششونه کړي دي، که سړک جوړول دي، که دا د صحت ځایونه دي، کلینیکونه دي، اسپتالونه دي، او که دغه کانال دی هلته یا دلته چې دا انتظام یې کوي، دا ټول کوششونه لله الحمد کړي دي. الله پاک دې د دنیا او د آخرت د آفاتو څخه وساتي. وروستي کې یو تن دیني عالم مولوي عبدالولي خطیب په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې په هلمند ولایت کې روغتیایي مرکزونه، مدرسې، ښوونځي، سړکونه، د پاکو اوبو ذخیرې او داسې نورې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو د هلمندي ولسونو ستونزې نورې هم حل شي. چې دا په اوبو کې د دغه شمالي ولسوالیو دا نوزاد چې دی دا دونه وچ دی چې یو وخت د دې انارو د دې باغونه چې سړی به ورلی لمر نه معلومېدی داسې سایه وه. اوس چې ورسي هېڅ شی نسته، اوبه نسته.
کجکی دغسې دی زمینداور مساکله دغسې دی نور دغه ولسوالۍ چې دي دا ټوله د هغه رقم دي چې یو څکه ټکو دغه یو څکو به نه لري نو د دې اوبو د مشکلاتو سره ډېر مخامخ دي. د دې کانال په جوړېدو سره به شاوخوا 40,000 هکتار مځکه خړوبه او د هلمند د 3 ولسوالیو خلک به ترې مستفید سي.